حدیث کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وید نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ مشہور روایت تے صحیح بخاری صحیح مسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله په جسم کې یو ټوکړه د غوښې که دغه ټوکړه برابر شو ټول بدن برابریږي و اذا فسدت فسد الجسد كله او چې دغه ځای وران شو کنه ټول بدن ورانیږي الا وهي القلب او دا ځای چې دا زړه دی دا څنګه کیدی شي چې زړه دې زما ګډوډي او زړه د مؤمنانو سره برابر وي دا کیدی نشي او دام نشي کیدی چې زړه دې صفایي او زما دې د مؤمنانو سره کردار ګډوډي دا نشي کیدی ځکه چې زړه یې صفایي نو دی به بهر هم صفایي ته د یو مؤمن سره د هغه وخته پورې مرسته نشي کولی منډه ورسره نشي وهلی چې څو پورې ته د خیرخوا نه یې جوړ شوی او خیرخوا د هغه وخته پورې نشي جوړېدی چې څو پورې ستا زړه د مؤمن ته صفا شوی دی دا یاده که دا خبره ته چې مؤمن په سخته کینی یو مسلمان دی په سخته کې ورکوي سړی د مالي مسله ده ورته ته چې دله پیسې ورکوې قرض ور ورکوې یا صدقه ول ورکوې هر څه چې کوې دا دلیل دی چې ستا زړه درته برابر دی او صفا دی او چې ته خپل یعنی ګاونډي اینې ته خپل انډیوال اینې چې د هغه مزدوري نشتي او ستا دومره طاقت شتي چې دله ته مزدوري پیدا کړې ته دا دله نه پیدا کړې دا دلیل په دې دی چې ستا زړه درته ښه نه دی یعنې ما ته څوک دا نشي ویلی چې نه 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 نور زړه صحیح دی خو دا عادت پکې شته کیدی شي داسې نشي کیدی پکې دلیل د ده په دې دا دی چې زړه صحیح نه دی چې دی د یو مؤمن مرسته کولی شي او کوي یې نه ځکه چې دی دا نه غواړي دی دا نه غواړي چې دا مؤمن دی کامیاب شي او دی مخې ته لاړ شي او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې ته غوږ کې د امام احمد راوړی دی لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه د هغه وخته پورې د یو مؤمن ایمان نشي برابرېدی چې څو پورې زړه نه برابر شوی نو د زړه دا مسله چې ده دا معمولي خبره نه ده ګورئ دا زړه بنیاد دی چې زړه برابر وکنه نو ستا هر څه برابرېږي او چې دا زړه دې ګډوډ و ستا هر څه به ګډوډي هغه د الله سره د تعلق په باب کې خبره ده او هغه د الله د بندګانو سره ده هر څه چې برابر ساتل غواړي هغې دپاره به زړه هغه صفا ساتي او دا د مؤمن خوی دی چې د زړه همیشه صفایي ځکه د امام ابن سیرین رحمه الله محمد ابن سیرین د هغه نه چا تپوس وکړي ما القلب السلیم دا روغ زړه څه ته وایي نو هغه له ډېر ناشنا جواب ورکړو وی روغ زړه هغه زړه ته وایي چې په هغې کې د هر د الله د بنده دپاره خیرخواهي پرته وي یعنې دی داسې جواب ورکړی دی چې په دې باندې یو سړی کتابونه لیکلی شي چې خیرخواهي کې خو ډېرې خبرې راځي روغ زړه هغه دی چې دی د مؤمن خیرخواهي خیرخواه څنګه لکه هر د خیر کار دی د هغه دپاره خوښوي او ځکه حدیث کې راځي چې یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی څو پورې چې د بل مؤمن دپاره هغه سنې خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي او ورب الکعبه د کعبې په رب درته قسم خورم چې دا د هغه وخته پورې نشي کېدی چې څو پورې د مؤمنانو ته زړه نه یې صفا کړی دا نشي کېدی چې زه ستا دپاره هغه څه خوښ کړم کوم چې د خپل ځان دپاره خوښوم او زما زړه دې تا ته ګنډوي دا نشي کېدی کېدی شي نشي ځکه چې کله زما زړه تا ته صفا نه و نو زه ستا دپاره هغه څه نه خوښوم کوم چې د ځان دپاره خوښوم او نه ته زما دپاره هغه څه خوښې کوم چې د ځان دپاره خوښې دا به ته هله خوښې چې کله ستا زړه برابر شي ته زما خیرخواه شي خیرخواه هغه چا ته وایي چې کله تا ویني ته په غلطه لار روان یې ته د الله نافرماني کې ته د رسول صلی الله علیه وسلم نافرماني کې او تا ته یو سړی وایي چې نه دا لار ګوره جهنم ته روانه دې نه ځان لرې ساته دا خیرخواه انسان دی د زړه صفا دی او چې کله تا ته کتي ته د الله سره دشمني کې د پیغمبر سره دشمني کې د جهنم په لار روان او د ده د باندې هېڅ پروا نه وه پوه شي چې دا زړه تا سره دوکه کوي د ستا دپاره ناصح او ستا دپاره خیرخواه نه دی او په دې که موږ مثالونه شروع کړو نو خبره به ډېره زیاته اوږده شي پاک زړه یاد کوي دا فضیلت د پاک زړه او د پاکې سینې چې رب العالمین جنت ته هغه څوک نه پرېږدي
یا جنت ته یو کس د هغه وخته پورې نشي ننوتی چې څوک پورې د سینه د زړه صفا شوی دی. او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده په سورة الحجر کې. الله وایي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الله وایي د جنتیانو په سینو کې چې څه دا ټول به ترې موږ لرې کړو. د دوی سینې به یو بل ته صفا وي. اخوانا نورونه به وي. دا رونه خو دې داسې کې سینې یو بل ته صفا دي. او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بعضو نور علماو ډېره ناشنا خبره ذکر کړې. وایي دا جنت ډېر پاک ځای دی او نه دی مناسب چې دې ته دې یو سړی ورننوځي او د هغه په زړه کې د ګندګي پرته